Welcome Afghan World Education YouTube channel. بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالباسط زلان ورور پوښتنه کړې وه چې استاد موږ څنګه کولی شو خپل د کمپیوټر فولډر رنګ تغییر کړو. سمه ده، یعنې د کمپیوټر کې چې موږ سره کم فولډر دي دې شکلونه موږ څنګه کولی شو چې دې ته یو بل شکل ورکړو. اوس دغه شکل زیړ شکی دی که نه، څنګه موږ کولی شو سور رنګ ورکړو، یو بل ډیزاین ورکړو. په دې ویډیو کې به دا زده کړو. سمه ده، زه سیټ خلاصوم. کله چې په لینک باندې کلیک وکړو در سره دغسې صفحه راځي. دا صفحه چې راغله په ډاونلوډ نو باندې به کلیک وکړو. دې نه بعد موږ سره یو بله صفحه راځي. دا صفحه موږ سره راځي. کله چې دا صفحه راغله ته به لاندې راشي. لاندې راشه، موږ سره دلته چې دی دا ویډیو نه لاندې وګوره ښه، ویډیو نه لاندې ډاونلوډ لیکلی دی. سمه ده، ته به په دغه ډاونلوډ باندې کلیک کې، په دې ډاونلوډ به کلیک نه کوې. سمه ده، بل شی ډاونلوډ کېږي موږ سره. په دغه ډاونلوډ باندې چې کله کلیک وکړو موږ سره دلته ډاونلوډ کېږي. سمه ده، ما ډاونلوډ کړی هم دی، یو ځلې بیا هم ډاونلوډ کوم. شو ډاونلوډ به ووهې، ما سره دلته ډاونلوډ کېږي، خو زه یې تراوم، ما ته ډاونلوډ کړی دی. زه ډاونلوډ به یې کړو. سمه ده، کله چې موږ سره ډاونلوډ شو دې نه بعد چې کو دا منیمیز کوم، راځم د سپیسي ته، د سپیسي نه بعد راځو ډاونلوډ ته. ډاونلوډ کې ما سره دغه دی ښه. زه غواړم چې دا د ایکسټنشن نه وباسم. رایټ کلیک به وکړې، رایټ کلیک نه بعد به اکزیټ فایل، اکزیټ فایل دی چې کله ووهه اوکې به ووهې موږ سره دلته وځي. سمه ده، ځکه ما سره اوس دلته نه وځي، مخکې ما ښکلی و. سمه ده، په دې به ډبل کلیک وکړې، ډبل کلیک نه بعد به بیا ډبل کلیک وکړې، د نه بعد 4 به انتخاب کړې ته. سمه ده، بیا کله چې انتخاب کړل ډبل کلیک پرې وکړه موږ سره دا به اوس خلاص شي انسټال کولو لپاره. یس به ووهې، یس نه بعد به انسټال ووهې. سمه ده، کله چې انسټال شو راځم اول سر کې دغه فولډر دی راسره دې کلر چینجومه. سمه ده، دلته ما سره فعال شو. زه اوس غواړم چې دغې کلر چینج کړم. دلته نه، بله صفحې کې به تاسو زه ښه پوه کړم. دلته یو فولډر جوړوم زه. سمه ده، یو فولډر مې جوړ کړ د یو په نوم، دننه دې یو 3 فولډر جوړ کړو. تاسو به بیخي مکمل ښه پوه شئ. سمه ده، یو فولډر په نوم، 2 فولډر په نوم او 3 فولډر جوړوم، 3 فولډر په نوم. سمه ده، 3 دانې ما سره جوړ شول. دلته دا فولډر دی، دې کلر چې زه کله چینجوم په دې به رایټ کلیک وکړئ، رایټ چینج فولډر آیکن. آیکن کوم رنګ ته بدلی زه غواړم ریډ. سمه ده، دې نه بعد زه غواړم دې هم آیکن چینج کړم، دې نه بعد غواړم دغه رنګ دې راسره راشي. زه غواړم چې دغه ته یو بل رنګ ورکړم، هر رنګ چې ستا زړه وي. په دغه اسانه طریقې موږ کولی شو چې خپل د کمپیوټر فولډرو ته شکلونو ته تغییر ورکړو.